د تازه میوو د پروسس او ساتلو لپاره د سړو خونو جوړولو هڅې زیاتې شوې دي. د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو تولیداتو د خونې مسؤلین وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې ډیری اوسیدونکي په کرنه او بڼوالۍ بوخت دي. نو پکار ده چې د هیواد په بیلابیلو سیمو او همدارنګه سوداګریزو بندرونو کې سړې خونې نورې هم جوړې شي ترڅو د افغانستان تازه میوې په ښه توګه بسته‌بندي شي او په مسؤونه توګه تر بازارونو ورسیږي. د مالدارۍ او کرنیزو تولیداتو د خونې مسؤلینو له لوري د سړو خونو لرونکو سوداګرو لپاره په یوه ځانګړې غونډه کې د رهبرۍ پلاوی وټاکل شو. سوداګرو وویل هڅې دا دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي او په دې برخه کې د حکومت ملاتړ غوښتنه وکړه او له بهرمېشتو پانګوالو هیوادوالو یې وغوښتل چې په خپل هیواد کې د سړو خونو جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. کمیته سردخانه باعث تشویق رشد اقتصاد بالخصوص زراعت افغانستان است. در این موسمی که فصل سالی که راه ترخم مسدود شد، سرد میوه و سبزی خود ما در داخل وطن ما با بیع بسیار خوب و با بیع بسیار با ارزش در بازار به عرضه میرسه. هم مستهلک مد نظر گرفتیم، هم تولید کننده ما مد نظر است. این که همسایه ها چی میکنه و مربوط به کشورهای همسایه ما داره، ما باید خود ما ظرفیت سازی کنیم، خود ما به پای خود استاد شویم، خود ما تولید کننده خود، دهقان خود، زارین خود حمایت کنه. د خصوصي سکتور استازو وویل چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په کچه تر 150 سړې خونې جوړې شوې دي چې تر ډیره یې د بڼوالو ستونزې حل کړي دي او نور هم د سړو خونو جوړولو ته اړتیا لیدل کیږي. نشست امروز که از طریق اتاق زراعت و مالداری افغانستان برگزار شده بود به خاطر جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایجاد سردخانه ها بود که خوشبختانه طی سال گذشته در حدود 150 سردخانه در افغانستان ساخته شد و قرار است سردخانه‌های جدید هم در سال آینده هم ایجاد شود که یکی از مشکلات اساسی زارعین و تجار افغانستان کمبود و یا هم نبود سردخانه‌های معیاری در کشور بود که همان ساله ما شاهد فاسد شدن محصولات زراعتی خود در افغانستان بودیم. اما خوشبختانه به اثر سعی و تلاش اتاق محترم زراعت و مالداری افغانستان و همچنین همکاری امارت اسلامی افغانستان که ما تونستیم بیشتر از 150 سردخانه را در افغانستان بسازیم و قرار است که سال آینده هم تعداد زیاد سردخانه‌های دیگه به اساس ضرورت در هر ولایت افغانستان ایجاد شود تا از فاسد شدن محصولات زراعتی افغانستان جلوگیری به عمل بیاید. د تازه میوو سوداګر هم د سړو خونو جوړول یوه جدي اړتیا ګڼي او په دې برخه کې د پانګوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. سرمایه‌گذارهای ما هستند از کشورهای دیگه بیایند در وطن، بیایند شروع کنند به سازندگی و ساخت ساز از کشور و همچنین اگر مسئولین امارت اسلامی هسته و همکاری بکنند به سرمایه‌گذاران و زمینه را فراهم بسازند، مساعد بسازند، سهولت‌ها را ایجاد بکنند تا اینکه سرمایه‌گذارا بیایند در همیشه و زمین در اختیارشان قرار بدن و امکانات اماراتی در اختیارشان قرار بدن که اینها بیایند در همین کشور سرمایه گذاری بکنن که انشالله این کشور از فقر و بدبختی نجات پیدا بکنه و همین است که ما دست به دست همدیگر باید بدیم و هم چی مسئولین است، چی تجار است، چی دهقان است، چی کارگر است، همه در کنار همدیگر ایستاده باشیم تا این کشور را بسازیم. سردخانه یک سهولتی برای کشاورز، برای دهقان که میور اینجا نگهداری میکنه. قبلا هم کار ما گفتم، شریک ما گفتم که ما به چند تا کشور صادر میکنیم، هم برای پروتست میکنیم، به کشورها صادر میکنیم. یک کمک زیادی برای کشاورز، برای دهقان. باغداران هم دغه حاصلات دي چون معنا چې د په ابتدا کن کې د ښه وساتل شي نو مقاومت سریع کاله دا او کچېره مثال د بې تفاوت پاتې شي سړې خونې نه نو په باغونو کې دا په ډیر جزئي قیمت باندې خرڅېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په یوه غونډه کې ویلي هغه پانګوال هیوادوال چې په هیواد کې سړې خونې جوړوي دوی به ځانګړې اسانتیاوې ورته رامنځته کړي او ملاتړ به یې وکړي. له همدې ځایه ټولو هغو صنعتکارانو ته چې د سړو خونو په جوړولو کې پانګونه کوي خبر ورکوم چې له یوې خوا به 15 کلن مالیاتي معافیت درکول کیږي، له بل لوري د برېښنا ریاست مکلفیت لري چې په هر حالت کې د برېښنا درته وصل او درکړي. کورنۍ او بهرنۍ پانګوال کولی شي له دې زرین فرصت څخه استفاده وکړي.
د کرنیزو محصولاتو د ښې بسته‌بندۍ او تازه میوو د خرابوالي د مخنیوي په موخه په وروستیو کلونو کې د پام وړ رغنده فعالیتونه ترسره شوي. یو شمېر سړې خونې او د پروسس مرکزونه جوړ شوي او د نورو د جوړېدو هڅې روانې دي.